د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د محمد اغیب ولسوالۍ وغجان بازار کې د کتاب او تاریخي اثارو یو ورځنی نندارتون د خصوصي کتاب پلورنځي په ګډه همکاري سره ترسره شو چې پکې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه ننداري ته وړاندې شول. مسؤلین وایي د دغه نندارتون په لار اچولو څخه موخه د ځوانانو له کتاب سره بلدتیا او د مطالعې دودول دي او په راتلونکي وخت کې د یاد ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د ورته پروګرامونو ترسره کېدو ژمنه کوي. موږ نن یو کتابتون دی او د دې په څنګ کې تاریخي فرهنګي آثارو نندارتون مو هم په لاره باندې اچولی دی. کتاب تاسو ته معلومیږي چې کتاب هر هغه شی دی چې انسان ته د ژوند فکر او د رڼایي ذریعه ده. له بل اړخه د نندارتون ګډونوال وایي په تیره کې دلته داسې پروګرام د ځوانانو هڅولو په موخه نه و ترسره شوی او له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د کتاب مطالعې دودولو او د تاریخي آثارو بلدتیا په موخه هڅې زیاتې کړي. دې نه مخکې دلته کوم نندارتون داسې نه و جوړ سوی، دا اول وار ده او دلته ماشاءالله خلک دا او دا شاګردان د کتابونو ډېر شوقیان دي او راځي، ډېر خلک راځي کتابونه وایي. دغه نندارتون چې دا نو دې مخکې نه و جوړ سوی، اوس جوړ سوی، نو دا ټولنې ته ډېره ګټه کوي. څخه دا غواړو چې موږ ته همیشه دغسې ښې غونډې جوړې کړي. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د خصوصي کتاب پلورنځي په ګډه همکاري سره د لومړي ځل لپاره په محمد اغیب ولسوالۍ کې د کتاب او تاریخي اثارو یو ورځنی نندارتون ترسره کیږي.